کې تاسو وینئ دلته موږ د سٹارټ په نوم باندې دغه بټن لرو دا باندې کلیک کوو دلته په دې فایلونو کې چې موږ سره مایکروسافټ ورډ انسټال ده نو راځو په قراره باندې تر څو پکې موږ مایکروسافټ ورډ نوم باندې آیکن پیدا کړو لکه تاسو وینئ په دې ځای کې موقعیت لري دلته په دې باندې موږ کلیک کوو صفحه خلاصیږي نو څنګه چې تاسو وینئ په سکرین باندې موږ ته یو وینډوز خلاصه شو اضافه وینډوز چې په دې معنا ده چې کوم ستونزه هم سره نشته ده فقط موږ نه یو تعهد اخلي چې موږ غواړو د مایکروسافټ د ورډ د استعمال لپاره دا تعهد په ځان باندې ومنو د هغې لپاره فقط موږ نور هېڅ نه کوو لاندې دغه شنه بټن چې وینئ د لیکلي اکسپټ اینډ سټارټ ورډ یعنې زه هر تاسو تعهد ورسره کوم او د ورډ څخه استفاده کوم چې کله په دې باندې موږ کلیک کوو موږ ته دا صفحه په پلاس کې راکړي دا له صفحه چې کله پلاس کې راغله نو د بلانک ډاکومنټ انتخاب نو بلانک ډاکومنټ باندې فقط موږ کلیک کوو چې کلیک مو باندې وکړو تاسو وینئ موږ یو صفحې ته را داخل شو نو اوس موږ د ورډ کاري محابطې ته را داخل شوي یو دلته تاسو لیدلی شئ چې موږ څو ټابونه لرو چې د فایل ټاب ده د هوم ټاب ده انزرټ ټاب ده ډیزاین ده فرض مثال لی اوټ ده پسې راتېر شم داسې ریفرنس ده میلینګ ده ویو ده هیلپ ده همداسې نور کافي معلومات دلته موږ لرو چې موږ تقسیم اوقات مطابق یا د موږ د کورس د آوټلاین مطابق موږ راځو د لی اوټ صفحه موږ ویلې چې موږ لی اوټ ټاب نه کار شروع کوو خپل په لی اوټ باندې موږ کلیک وکړو موږ ته اعلان د عنوانونو مکمل تغییر راځي مکمل عنوانونو تغییر په دې خاطر باندې شول چې مخکې موږ د هوم په ټاب کې موقع دی هوم په ټاب کې موقع درلوده نو هلته موږ بعضې عنوانونه چې موږ سره موجود وه کمانډونه هغه فرق کې دی لی اوټ له ټاب څخه دغه هر ټاب چې ده ځان ته ټول کمانډونه کټګورایز شوي دي یعنې په یوه مشخصه کټګورۍ کې راجمع شوي او د استفادې وړ ګرځي نو راځو اوس موږ د لی اوټ ټاب ته لی اوټ ټاب کې موږ تاسو د وعدې مطابق موږ وایو چې موږ فقط درې کمانډه چې هغې له جملې څخه موږ ته اورینټیشن مرجن او سایز ته اورینټیشن چې ده موږ ته د صفحې په څرنګوالي کې صفحه چې تاسو دلته ګورئ ملګرو صفحه فقط موږ سره په عمودي شکل باندې ده او موږ غواړو چې دا صفحه فرض مثال د افقي شکل باندې راسي یا د موږ د ضرورت په دې صفحه کې نه پوره کېږي یا زموږ د فایل یا د موږ د سند غوښتنه همدا رقم ته ده چې فایل دی په عمودي شکل باندې نه په افقي شکل باندې وي نو راځو دلته موږ فقط زیات نه لرو دوه کمانډ لرو ګورو پورټریټ ورته پورټریټ یعنې په عمودي شکل باندې صفحه موږ ته وښودل سي او موږ خپل لیکنه معلومات په عمودي شکل باندې ولیکو او لاندې چې ورته ګورو په افقي شکل باندې نو موږ په افقي شکل یا په عمودي شکل فقط دغلته انتخابوو موږ ګوره صفحې سایز تغییر وکړو یعنې صفحه په افقي شکل باندې راغلی ارتفاع یې کمه شوه بر یې زیات شو دلته چې بیرته راځو موږ په پورټریټ شکل باندې پورټریټ باندې چې کله موږ کلیک وکړو بیا ارتفاع یې زیاته شوه او عرض یې کم شو نو دغه کمانډ فقط ډېر څه نه لري دغه دوه حالته لري چې یو یې د پورټریټ ده بل یې هم د لینډسکیپ ده فعلا موږ تاسو پورټریټ په پام کې نیسو دلته سره او زو بعدي برخه ده بعدي برخه موږ دلته د مرجن لرو مرجن یعنې حاشیه په دې باندې چې کله کلیک وکړو تاسو لیدلی شئ دلته موږ دلته نارمل برخه لرو نارمل برخه کې فرض مثال موږ ته د صفحې حاشیه ښیي دا خطونه تاسو ګورئ دا واړه تور خطونه چې معلومیږي دغه ساحه چې کومه د دې خط نه بیرون ده دا په دې معنی چې دلته موږ څه نشو لیکلی په اتوماتیک ډول باندې ټوله لیکنه چې موږ د خط په داخل کې کېږي دلته موږ سره بله ده د نیرو په نوم باندې بله ده فرض مثال د موډریټ په نوم باندې وایډ په نوم یا میرډ په نوم باندې او فیس 2003 ډیفالټ سایز باندې نو موږ وګورو خپل سند ته چې موږ سند په کومه برخه کې یعنې په کوم حالت کې ضرورت لري همغه حالت ورته انتخابو که چېرته دغه کوم چې تاسو دلته وینئ دا مخکې له مخکې تیار جوړ شوي دلته د موږ سره فرض مثال دلته وګوره نارمل ټاپ یعنې پاس خواته موږ باید 1 انچ فاصله ولرو باټم یعنې لاندې خواته موږ 1 انچ فاصله ولرو رایټ او لیفټ دواړو طرف ته موږ 1 انچ فاصله ولرو دا رقم ته راځو په نیرو کې فرض مثال موږ ته وایي چې 0.5 یعنې نیم انچ څلور اطرافونو ته موږ څه ولرو فاصله ولرو
بل د فرض مثال موډریټ په نوم باندې یو بل فارمټ دی یا یو بل مخکې له مخکې جوړ شوی قالب دی چې هغې کې موږ ټاپ لرو باټم لرو د ټاپ او باټم دپاره یو انچ ده او اطرافو دپاره یعنې رایټ او لیفټ یعنې ښی او چپ دپاره موږ باید 0.15 انچ یو انچ نه کم د نیم انچ نه زیات څومره ولرو حاشیه ولرو دا رقم په وایډ کې همداسې راځو ته بالاخره فرض کړه چې دلته زموږ هېڅ مشکل حل نه شو موږ دلته راځو کاسټم مارجن دپاره کاسټم مارجن دلته دا موږ ته مکمل صفحه په خپل لاس کې راکوي راته کافي معلومات موږ دلته په خپل لاس باندې جوړولی شو دلته موږ راځو فقط او فقط ټاپ لکه هلته چې یو انچ ولته موږ کم او زیات کولی شو د دې بټن په پورته بیولو سره دا زیاتېږي لاندې کمول سره کمیږي لاندې صفحه کې تاسو دلته ګورئ دلته تاثیر لیدلی شئ دلته پکې لاندې موږ کمو فرض مثال 0.15 موږ دلته تاسو لیدلی شئ دغه خط پورته ورجو کېږي دلته هم په لیفټ ساحه کې تاسو لیدلی شئ ته تحرک یا حرکت راځي پکې همداراز کم او زیات باندې هر طرف ته چې څه رقم ته زموږ غوښتنه وي یا زموږ ضرورت وي موږ دا په خپل لاس باندې څه کولی شو عیارولی شو دلته موږ بل راځو دلته د ګټر په نوم باندې یو بل عنوان دلته اضافه شوی عنوان یې په دې خاطر باندې اضافه شوی چې موږ دلته ګټر یعنې کله چې موږ یو کتاب لیکو یا یو مجله لیکو هغه ځای کې چې سټیپلر راځي هغه چې نښلي سره یو بل سره د هغې دپاره موږ څومره ساحه په پام کې نیسو هغه هم دلته موږ غوره کولی شو فرض مثال موږ دلته ګټر ورته فعلا صفر ده ځکه موږ یوه صفحه انتخاب کړې که غواړو چې موږ دلته یو څه فاصله ولرو په کوم ځای باندې چې د کتاب سنجاق راځي یا کتاب چې کوم ځای کې کلکېږي نو هغه هلته موږ څه کوو یو څه اندازه ورته تاسې وینئ دلته یو څه اضافه شو دلته جیګ زاګ غوندې یو خط اضافه شو موږ وینئ دا کم شو بېرته نو دا هم موږ فرض مثال فعلا په پام کې نیسو نو موږ ته څومره شو دا ساحه زیاته شو دلته د ګټر ته مخامخ پوزیشن ایښودلی پوزیشن موقعیت د ګټر کمې خواته وي دلته ویلي چې لیفټ یعنې چپ طرف ته باید موږ ته موقعیت دی فکر وکړه چې موږ په انګلیسي باندې کتاب لیکو یا په هغه ژبو باندې موږ کتاب لیکو چې هغه د چپ خوا نه ښی خواته لیکل کېږي نو هغې دپاره موږ دا سیټینګ چې تاسې وینئ دا درست ده دلته موږ لیفټ لرو ځان سره او که چېرته فرض مثال موږ داسې یو حالت لرو چې پښتو ژبه لیکو نو هغې دپاره موږ رایټ انتخابو نو رایټ په دې معنا باندې چې موږ لکه عربي پښتو دري هغه ژبه چې د ښی نه چپ طرف ته لیکل کېږي د هغې دپاره موږ رایټ انتخابو تاسې لیدلی هم شئ دلته چې په لیفټ حالت کې د ګټر ساحه څنګه وي یعنې په چپ حالت باندې موږ کتاب خلاصولی شو او کله چې دا موږ رایټ ته انتخاب کړو دلته د ګټر حالت موږ ته کوم طرف ته راځي ښی طرف ته په ښی حالت باندې موږ کولی شو کتاب خلاص کړو درېیم حالت دلته موږ لرو د ټاپ په نوم باندې ټاپ هغه څه ته ویل کېږي فرض مثال کتاب وي مجله وي ډېر کم نه لیکي خو بعضې کتابچې که تاسو لیدلې وي کتابچو دپاره موږ ټاپ ګټر انتخابولی شو ولې ګټر مو پورته لاړه فعلا موږ په همدې حالت کې چې دا په خپل حالت باندې پرېږدو بېرته هم صفر کوو بل دلته لاندې لرو د سیټ از ډیفالټ سیټ از ډیفالټ په دې معنا باندې که راتلونکي کې موږ کوم بله صفحه انتخابوو نو هغه د موږ ته صرف په همدغه سیټینګ باندې چې موږ نیوله دا سیټینګ د موږ ته څنګه شي پلاس راشي راته کارون دوباره دا خپل عادي حالت ته ځي دوباره موږ دا سیټینګونه کوو ورته اوکې کله کوو دلته راځو اوس موږ ته به یو څه اضافه شوي ګوره مخکې نارمل موږ درلوده اوس تاسې چې دلته لاست کاسټم سیټینګ په نوم باندې یعنې مخکې چې موږ کاسټم یعنې په خپل حالت باندې کوم سیټینګ کړی و هغه موږ دلته یو اضافه آیکن اضافه شوه دلته موږ ته موږ کولی دا د نورو ډاکومنټو لپاره د نورو اسنادو په خاطر باندې څنګه کړو استفاده ترې نه وکړو بل دلته موږ لرو چې موږ تاسو سایز ویلي وو سایز هم دلته موږ سره چې ده فقط فعلا دوه سایزه دلته موږ دپاره څه دي د لاسرسي وړ دي چې دا یو لیټر دی او د A4 سایز نو لیټر هغه سایز ته ویل کېږي چې A4 څخه لږ غټ وي او ارتفاع لږ کم وي A4 سایز بیا برعکس چې بلې لږ نسبتا کم ده او ارتفاع زیاته ده چې دا دواړه په نړیواله کچه باندې پېژندل شوي سایزونه دي چې هره صفحه په معمول ډول باندې په دغه سایزونو کې راځي دلته موږ لرو مور پیپر سایز دا چې کله کلیک وکړو موږ ته نور سایزونه هم راکړي دلته قرار شو دلته موږ کلیک کړو دې باندې کاسټم سایز موږ خپل اخلو ورته چې فعلا موږ دا کار نه کوو موږ بیرته راځو د دوه سایزونو باندې موږ اتکا کوو چې دواړه په نړیواله کچه منل شوي سایزونه دي خو په افغانستان کې چې موږ استفاده کوو هغه د A4 سایز زیات پیدا کېږي په بازار کې او زیات موږ A4 سایز څخه استفاده کوو دا سایز هم موږ انتخابوو A4